د غنی بابا یو نظم دی چې سرنامه د خمار. دا نظم د سلوک او د تلاش د خاوندانو لپاره ډیره د رڼا کردار ادا کوي. کو چرې موږ پې ځان پوه کو نو الله له به ځان ورسو. غنی خان په دې نظم کې څه وایي؟ دلته د تلاش خبرې دي. نو غنی خان وایي چې نشه شمه د خپله ځانه وځم لکه وزې چې تنظرې د پنجرې نه. مست زړګی د غمه دارنګې اوچت شي لکه ګل پورته کې سر د ادیرې نه. درون وجود مجبورتن مکان کې پرېږدم او د خیال په خاپیرۍ باندې شم سور. د وم اسمان په سیل کم روان چرته روان یمه. د وم اسمان په سیل چې روان شي نو څه ګوري؟ نو غني خان وایي چې د وم اسمان په سیل کم روان لټوم د ژوند چینه د رڼا کور. د ساقي خمار سرور مې په کار نه دی. دا زه ګورم د خپل خیال نیلي له لار. دا د ده د رنګینه وجود خوراک دی. دا مستی مینه او حسن او دلدار. دا چې زه د جانان سترګې ښکلومه. دا چمکی دله ورکومه د رفتار. د شفق د سرو ډکوم ځان له جامونه او دا چې سترګې سرې کومه په خمار. دې ځای پورې غني خان د خپلې نشې د خپل خمار خبره وکړه چې ولې زه ځان نشه کم، زه ولې خمارېږم، د څه دپاره، څه ګورم په دې خمار کې او په دې نشه کې. بیا په مقابله کې ملا صاحب دی. نو غني خان ملا صاحب ته بیا څه وایي؟ دلته کې بیا غني خان ملا صاحب ته مخاطب شو، وایي څه په عیش د ژوندون تیر کو ملا جانه. د تلاش د سوځېدو نه خبر نشوي. عبادت سره تلې حورې غلمان د ارمان خاورې کېدو نه خبر نشوي. لکه شمه ویلې نشوي د خپل اوره. خوږه اوس که شوې شراب او خمار نشوي. مست زړګي دی واک وانغس له شعوره. د بهار خزان زپلی گلزار نشوي. او بیا غني خان د ځان متعلق خبره کوي. دوه قسم خلق ته، یو په الله مین وي، د ژوند څنګه تیریږي، د خپل ژوند پسې کې تیری. بل د الله د مینې دعویدار، یعنی د پویو مجنون. نو د ده څنګه ژوند تیریږي. نو غني خان د دواړو هغه تصویرونه موږ ته وړاندې کړو او په آخر کې بیا خپل تصویر موږ ته وړاندې کوي چې یاره انجام غني خان چې څنګه ژوند تیر کړی نو دې انجام څه شو. نو غني خان وایي چې ژوند اخلاص تلاش اخلاص شو لیونی هم ستړی سر ګور له په خپلو پاپو یوړو. او لکه ګلې ساعت رنګ جهان ته وخود لکه سین دریاب له خپلو چپو یوړو. زما عزتمندو په دې نظم باندې ما دوه درې پرې خبرې کړي دي او ډېر د کار نظم دی. نو غني خان دا نظم لیکلی په خمار باندې. خمار نشې ته وایي. او دا نشه د څه دپاره ده؟ ولې یو انسان نشه وکړي؟ نو یو خو د شراب او د چرسو نشي که نه، دا نشې نه. نشه ځان له یو څیز دی. غني خان د کمې نشې خبره کوي. نو وایي چې نشه شمه د خپله ځانه وځم لکه وزې چې تنظرې د پنجرې نه. غني خان تشبیهات څومره ښایسته راوړي په کلامونو کې. غني خان وایي چې زه نشه شمه نو ځکه زه نشه کوم او ځکه زه ځان نشه کوم چې په دې کې زه د خپله ځانه وځم. تر کومې پورې چې مې نشه نه کړي او تر کومې پورې چې نشه شوی نه یم په ځان کې پروت یم. او دا په ځان کې پروتوالی چې دی، یعنی انسان چې په ځان کې په خود کې، دا خطرناکه خبره ده. غني خان موږ ته څه وایي چې کو الله حاصلوي او الله لټوي نو ځان خاورې کوي، د ځانه وځئ. الله کم ځای دی؟ بس چې په ځان دې خپه کېښودله نو الله به وویني. الله د غرونو پناه نه دی، نه اسمانونو پناه دی، نه په عرش باندې دی. الله زمونږ نه مونږ ته زیات نږدې دی، خو
په کوم بام به خیجې چې ته یې ووینې نو هغه بام څه دی چې په خپل ځان ودرېږې په خپل ځان خپې کېدې بس لاړ به شي الله به وویني. نو غني خان د دغې لیدلو د دغې موندلو خوند اخیستلی دی او ترتیب ورته معلوم شوی دی چې ترکیب څه دی ترتیب نه ترکیب څه دی. نو ترکیب دا دی چې د الله د موندلو دپاره بس د ځانه وځه او هغې ته غني خان نشه وی. نو د دې خواږه څه دي چې زه نشه شمه او د ځانه وځم نو احساسات زما سي داسې محسوسوم لکه وځي چې تنظرې د پنجرې نه لکه څرنګه چې تنظرې په پنجره کې بند وي او دی د وتو کوشش کوي एकदम دروازه ورته کولاو شي دی وځي والوځي مزې کوي. نو دغه رنګ یعنی ازادي تر کومه پورې چې انسان په خپل ځان کې نو دی به بند وي دی به داسې لکه په پنجره کې بند دي. د ازادي په څه کې ده چې دی د ځانه وځي د ځانه چې ووتو بس دی والوتو چاله والوتو الله له. مس زړګی د غمه دارنګې اوچت شي لکه ګل پورته کې سر د ادیرې نه. دلته غني خان بهترینه تشبیه راوړې ده. چیرې دغه نشه د څه دپاره ده نو د احساساتو یعنی حواس خمسه چې دي د دې د وده کولو دپاره ده. او کله چې زه نشه شم یعنی ځان خاورې کم نو زما مس زړه چې دی هغه ته خوشحالي او سکون میلاو شي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. د زړونو اطمینان پسې کې دی خوشحالي پسې کې ده الله له پتلو کې ده د الله په مینه کې ده الله په یاد کې یاد ده الله 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 دا یاد نه دی ته ذکر نه وای د زړه نه یاد چې یاره کله به درځم. نو هر کله چې انسان د الله نه یادې او د الله په تلاش کې نه وته نو لازمه ده چې دی به د دنیا په دندو کې ګیر شوی او د دنیا هره دنده هغه انسان سوځي او هغه انسان وجني زړه وجني که نه. نو زړه څه دی اصل انسان دا دی. نو د انسان چا وجو چا مړ کو دنیا مړ کو الله د مرګ له نه دی راوستی الله د لافانی پیدا کړی دی. نو دا چې کله انسان نشه شي یعنی د دنیا د خو او د بدو نه ځان بې غوره کی بې فکره کی بې پروا کی چې ښه کې کو بد کی زما په دنیا څه دي زه خو چې د چا په تلاش کې هغه مومم هغه لټوم دغه ته نشه وایي. ټیک شو خمار. اوس دغه نشه څه چل لکه تا د الله تعالی تلاش تا سره څه چل کوي. نو کوم زړه چې د الله په مینه کې مست وي هغه خو د غمه داسې آزاد کی مست زړګی د غمه دارنګې اوچت شي د غم نه او د غم د دنیا نه د دنیا سره ده د غمونو دنیا ده نو د دې نه بدتره اوچتېږي د الله په مینه باندې. نو مست زړګی د غمه دارنګې اوچت شي د غمونو د دنیا نه داسې راوچت شي لکه ګل پورته کې سر د ادیرې نه لکه څرنګې چې ادیره مقبره کې د ښکلا او د رنګینۍ څه اسباب نه وي هر طرف ته خاموشي وي او د مرګ تورې لړې پرتي هغلته کې چې یو ګل راوټوکېږي لکه ګل پورته کې سر د ادیرې نه. دا جسم چې دی دا مقبره ده او د دې جسم په تقاضو کې لګېدل دا دنیا ده. دې کې خواهشات دي که نه او شهوت دی پکې نو د دې شهوتونه خواهشات پوره کول خو د جسم دي د روح نه دي نو دا دنیا ده. او د الله په لټون کې لګېدل او دا خواهشات دا شهوتونه دا پرېښودل نو دې ته څه وایي دې ته د الله تلاش وایي دغه نشه ده. نو د دنیا د غمونو نه به دې د الله تعالی تلاش او د الله مینه خلاصوي چې دا نه نو دا کو هر څومره مالدار سړی کو بیل ګیټس ولې نه دی په غمونو کې گرفتار وي. درون وجود مجبوره تن مکان کې پرېږدم او د خیال په خاپیرۍ باندې شم سور. وجود ځکه ځان سره نشم خېجولی درون دی تن مجبوره دی بره نشي تلی نو درون وجود مجبوره تن مکان کې پرېږدم مکان دا دنیا ده زه
چې کله د الله تعالی د مینې شراب وسکم او دغه په لټون کې وزم، نو دا لټون داسې نه دی چې انسان په تبلیغ کې لاړ شي او یا مورچې ته لاړ شي یا خانقاه ته لاړ شي، هلته ذکرونه کوي او بسترې اغوستي او ګرځي او مړه ځان یو څه شی جوړ کړی که نه، داسې نه ده. بلکې ته به لټون کې خیال باندې چې ستا هر وخت سودا د چا سره د الله سره، خیال کې، په فکر کې، په زړه کې، لکه څرنګه چې د مجنون په دل او دماغ کې، یعنی په زړه کې او په مزغو کې د لیلا نه علاوه نور څه نه، نو دغه رنګې چې زمونږ په زړونو کې او زمونږ په دماغونو کې د الله نه علاوه نور څه رانشي، بس دغه یو سودا وي. ځمکه به څنګه علم، کور به څنګه جوړوم، ګاډی به څنګه علم، شهرت او عزت به څنګه مومم که نه، دا تمامې تقاضي چې دي دا الله تعالی په خپله پوره کوي. د دې غور نه، دا خو یو دنده روانه ده، خو کار ستاسو دی هم په دې څیزونو کې، په دل او دماغ کې صرف الله. نو درون وجود مجبور تن مکان کې پرېږدم، بس مکان په دې دنیا کې وجود پاتې شي او د خیال په خاپیرۍ باندې شم سور. غنی خان الله تعالی ته الوت پس کوي، نو په جسم باندې نه کوي. تاسو کوم ګوره زمونږ شریعت او تمام مذهبونه هغه د جسم د الوت خبره کوي الله طرف ته، نه ته په خیال ځې. ځکه خو د شب معراج چې کوم واقعه ده که نه، نو په دې کې د علماو اختلاف دی چې نبی علیه السلام څنګه تللی، په خوب کې تللی، په خیال کې تللی که نه جسمانی توګه باندې تللی. نو جسمانی توګه باندې نه یم چې څنګه تللی، خو غنی خان چې دی خپل جسم دلته پاتې کی او د خیال په خاپیرۍ سور شي. دغه خاپیرۍ څه چل وکړي، د اووم اسمان په سیل کم روان، لټوم د ژوند چینه د رڼا کور. د اووم اسمان په سیل باندې دغه خاپیرۍ روانه کی او څه لټوي، یعنی د اووم اسمان نه مقصد څه دی چې د دنیا نه وځمه چېرته چې الله تعالی، یعنی د کائناتو نه وځمه، د مکان نه وځمه، لا مکان ته لاړ شم او هلته کې څه لټوم، لټوم د ژوند چینه د رڼا کور. یاره چې دا ژوند د کوم ځای نه راځي او د رڼاګانې د کوم ځای نه راځي، ځکه په کائناتو کې رڼاګانې دي، ښکلاګانې دي، خوندونه دي، خوشبویۍ دي، دا رڼا ده ټوله. وهدیناه النجدین، الله تعالی رڼاګانې را لېږلي او بیا ژوند چې دی الله تعالی چې څوک هم را لېږي ژوند وله ورکوي. نو دا یعنی مقصد غنی خان په دې فکر کې دی چې دا مخلوق چې راځي، نو څنګه چې د ساينس دا دعوا ده چې دا خود په خود وشو که نه، په خپله وشو. نو غنی خان وایي چې نه دا خو کېدی نشي، یو کورس په خپله نشي جوړېدی، نو څنګه دا ټولو کائناتو دا کارخانه په خپله جوړه شوه. نو غنی خان د دې کائناتو د خالق پسې روان شو، دی لټوم د ژوند چینه. موږ له الله ژوند را کړی دی، نو دا ژوند موږ مثال د څه دی، د لختي دی. نو دا لختی خو د دې به خامخا یو چینه وي، نو هغه چینه غنی خان لټوي. او د رڼا کور دا څومره لکه انسان په خپله هم رڼا ده، نو دا رڼا د کوم ځای نه راځي او په ټولو کائناتو کې رڼاګانې دي. غنی خان دغې هستۍ ته ځان رسوي. د ساقي خمار سرور مې په کار نه دی، دا زه ګورم د خپل خیال نیلي له لار. خمار سرور چې دی، نو دا غنی خان څه ته وایي، دنیا ته وایي. ځکه چې د دنیا کې چې الله څه هم پیدا کړي دي، که سره زر دي او که سپین زر دي، که مال دی او که ملک دی، نو دا د الله تعالی ښایست دی، خمار دی. هغه موږ له راکړي دي، موږ ته رابخلي دي، موږ یې مالکان جوړ کړي یو. نو دا الله تعالی د مینې په بدله کې موږ له راکړي. الله تعالی زموږ په مینه کې مست شوی دی، خمار شوی دی. نو موږ له د هر څه راکړو چې موږ هم د هغه په مینه کې خمار شو. نو دا لټوم د ژوند چینه د رڼا کور او د ساقي خمار سرور مې په کار نه دی. نو الله تعالی ساقي دی او دا
مخلوق سره وای زما څه واسطه نشته، د دې په دې مې څه غرض نشته. د ساقي خمار سرونه په کار نه، دا زه ګورم د خپل خیال نیلی لار، زما د خیال چې کوم اس دی نو د کائناتو نه ځکه وزم چې هغې له زه لار ګورم چې دی صحیح ځای ته ورسي او دی د خیال په نیلي سور شوی دی نو ځان منزل ته رسوي. او د خیال نیلی لکه جسم نه دی، د روح دی. روح ته موږ خیال ویلی شو. دا زه ګورم د خپل خیال نیلي لار او دا د رنګینه وجود خوراک دی، دا مستی، مینه او حسن او دلدار. غنی خان وای چې یاره زه د جسمانی تقاضو نه ما ځان آزاد کړی، دغه ته خو نشه وای، اوس دی د روح په تقاضو کې وتی دی. نو د روح تقاضا څه ده؟ د روح خوراک څه دی؟ لکه د جسم خوراک څښاک تاسو ته پته ده، د جسم ضرورتونه تاسو ته علم شته دی، خو د روح څه ضرورت دی؟ نو د روح هغه ضرورت دی د کوم ځای نه چې روح راغلی دی هغه له واپس تله او هغه پیژندل او هغه موندل. نو غنی خان وای چې یاره زه ځکه د اوم اسمان پسې لاړ شم او ځکه د ژوند چینه او د رڼا دا کور لټومه چې دا زما د روح خوراک دی، دا د رنګینه وجود خوراک دی. دا د څه ته وایي؟ د روح. یعنی کم روح چې ځي په سیل باندې نو دی ولې ځي؟ چې جسم پرېږدي او روان شي، نو دا د خوراک دی او دا روح رنګین دی، دا د رنګینه وجود خوراک دی. سی خوراک دی دا مستی، مینه او حسن او دلدار. مستی، مستیدل، مینه کول، حسن خایس، دلدار الله. نو دا هر څه د الله سره دی، دلدار سره دی. د هر څه مالک الله دی او د ته رسېدل دا د روح خوراک دی. تر کومې پورې چې روح الله له نه رسېدلی دی به وږی تږی به او دی به د لوږې نه په لړزان وي. دا چې زه د جانان سترګې ښکلومه دا چمکی دله ورکومه د رفتار. غني خان د جانان سترګې م ښکلی. د جانان سترګې څه دي؟ جانان موږ ته په کومو سترګو ګوري؟ نو په کائناتو باندې ګوري. غني خان د کائناتو قدر کوي او د کائناتو حسن د زړه راښکلی دی او د هغې قدر یې کړی دی. نو دا د څه دپاره؟ دا چې زه د جانان سترګې ښکلومه. خو چېرې فرض کا زه په مخلوق کې او په کائناتو کې زه غور او فکر کوم، نو دا غور فکر د دې لپاره نه کوم چې دا کائنات زما شي او زه د مالک شوې، داسې نه ده، بلکې دا زه د دې لپاره په دې کې غور کوم لکه قرآن هم وایي که نه چې تاسو تدبر وکړئ، غور وکړئ په کائناتو کې. نو دا غور د څه دپاره دی؟ دا نه چې انسان هغه د هر څه مالک شي او بیا تمام انسانان د خپل غلامان جوړ کړي لکه څنګه چې زمونږ د دنیا روانه ده، داسې نه، بلکې دا چمکی دله ورکومه د رفتار. نو دا څنګه چې لخته دغه سره کنه د اس تخاون سره او د لخته راپریدي اصله، نو څه لپاره راپریدي چې د اس رفتار سوا کړي. نو غني خان د روح د سفر یعنی د روح د رفتار د تیزولو دپاره چلو کې د په کائناتو کې غور او فکر کوي. د شفق د سرور د کوم ځان له جامونه دا چې سترګې سرې کومه په خمار. غني خان کوم شراب څکي؟ په کومو شرابو نشه دی؟ نو هغه د انګورو په شراب نه دی، بلکې د شفق د سرور د کوم ځان له جامونه الله تعالی لکه دا اوس غور شروع کو که نه په کائناتو کې. نو د کائناتو کې غور د څه لپاره شروع کو؟ د دې لپاره چې الله ته ورسوم، زه الله ته ورسم او زما الله ته رفتار چې دی دا نورم سوا شي. نو په دې کې بیا د شفق خبره کوي د اسمانونو چې سار او ماښام د نور ختلو او د نور د پریوتو په وخت کې چې کوم دا سرخي دغه ته شفق وایي. نو شفق د سرور د کوم ځان له جامونه د دې ښایست نه د ځان له جامونه ډکومه، دا زما شراب دي، دا الله حسن.
او دا چې سترګې سرې کوم په خمار، نو د خپل سترګې چې دي دا زه په نشه باندې یا په شرابو ولې سرې کم؟ په کائناتو کې غور وکم. ښه تر اوسه پورې غني خان خپله خبره کوي، او انسان چې کله الله لذي او د الله په تلاش کې نو دی سوځي هم تلاش. لکه زه اکثر دا خبره کوم چې یو مور یو د هغې نه د غېږې ماشوم ورک شوی، الله دې یو مور هم داسې کوي نه، نو دا صرف هغه محسوسولی شي تر کومې پورې چې خپل بچی غېږ له نه راغلی، نو تر هغې وخته پورې دا په لړزان وي، دې له هېڅ شی د ژوند یعنې د دنیا یو څیز وله مزه نه ورکوي. دغه رنګې د الله متلاشي هم داسې د له دنیا یو خوند یو څیز مزه نه ورکوي، او د ده په مقابله کې بیا په الله باندې چا قبضه کړې ده؟ ملا صاحب. نو ملا صاحب ته غني خان وایي چې څه په عیش دې ژوندون تېر کو ملا جانه، د تلاش د سوځېدو نه خبر نه شوې. ای ملا صاحب تا څه په مزو باندې ژوند تېر کو، او د تلاش او د لټون چې کوم سوځېدل وو، ما تاسو ته وي که نه چې مور څومره سوځي د بچي په جدایۍ کې چې ورک شوی دی، نو دا د مور ته صرف پته وي. نو د الله تعالی متلاشي د الله په تلاش کې څومره سوځي دا د الله ولی ته پته وي. او ملا صاحب ښه په آرام سره په مزو کې ژوند کوي، د تلاش د سوځېدو نه بالکل ځان نه دی خبر کړی. دی په دغې کاتو کې اړو دی نه، او عبادت سره تلې حورې غلمان د ارمان خاورې کېدو نه خبر نه شوې. د ملا صاحب څه فلسفه ده چې به د مرګ نه پس جنت ته او دوزخ ته، او بس جنت په لپس درکوي په منځونو په عمرو په حجونو په تلاوتونو په یو څیز په بل څیز که نه، په دې بدله الله جنت درکوي. نو دې چې کوم عبادت کوي بس د تهجد په منځ دغه حوره نصیب شي، او نوافلو دغه حوره نصیب کیږي، او په ذکر باندې دا ونه ولګي په جنت کې، او بس غلمان دی او حورې دی او د عبادت دی. نو دې چې کوم عبادت کوي دی د الله په تلاش کې نه کوي دا عبادت، بلکې دی د جنت چې کوم زنانه یادېږي حورې چې ورته وایي او غلمان که نه، دی د هغو په حرز کې دا عبادت کوي. نو د عبادت سره تلې حورې غلمان ته چې کوم عبادت وکړي نو ته وایې دونه راته میلاو شوې، د دومره حورو مالک شومه. د ارمان خاورې کېدو نه خبر نه شوې. ارمانونه څنګه خاورې کېږي په تلاش کې؟ د دې نه خبرېږي. خپل ارمانونه خاورې که الله پسې، صرف یو ارمان پاتې شي چې الله ومومم، او د دنیا تمام ارمانونه دا پاتې شي، نو هله به ته پته ولګي چې تلاش څه ته ویلی شي. غني خان خو دغه و که نه، د باچا خان زوی و، بادشاه و، الله وله بادشاهي ورکړې وه، لوی خان لوی نواب، د هر طرف نه ډېر عزتونه. نو دا دومره دنیا دومره رنګینه دنیا پرېښودل که نه، دا خو څه زور لري، او دا سړي له سم زور ورکوي. مونږ وړه غونته کې دنیا ده، دا چې مونږ پرېښودله، تاسو یقین وکړئ سړي له زور ورکوي، ډېر زور ورکوي. زمونږ به څه دنیا یې بیا د غني خان په شان دی یو لوی انسان چې هغه خپله دنیا پرېږدي او د الله په لټون وځي، دی به څومره سوځېدلی. نو د ارمان خاورې کېدو نه خبر نه شوې. لکه شمع ولې نه شوې د خپل اوره، خوږه اوسکه شوې شراب او خمار نه شوې. د الله تعالی متلاشان د دې مثال د شمع دی، په دې اور بلیږي او په دې خپل اور باندې ویلې کېږي، او دغه اور د څه دی؟ د الله د تلاش اور دی، او دغه په سر بل شوی رواني، او دغه اور یې وسوځي ویلې کې. نو غني خان ورته وایي چې ملا صاحب
ستا سره دا معامله ونه شوه لکه شمع ولې نه شوې د خپل اوره کم اور چې الله تعالی درکړی و هغه په تا بل نه شو او ته ویلې نه شوې خوږه وسکه شوې ځان نه دې خوږه وسکه جوړه کړې ده نه شراب شوې او نه نشه شوې د الله تعالی د تلاش د هغه د مینې نه تا هېڅ رنګونه خوندونه وانغسته مست زړګي دې واک وانغشله شعوره او د بهار خزان ځپلې ګلزار نه شوې ستا چې کوم مست زړه دی زړه خو مست وي خو د مستی ونه کړه په ده باندې ذهن سور دی او د ذهن نه لار وانغسته او ذهن هغه څه دی چې یاره خپل جسمانی تقاضې کو په دنیا کې کو په آخرت کې دی بس د دې د پوره کولو لپاره د الله سره معامله شړل دي د دې نه علاوه نور څه نشته نو مست زړګي دی واک وانغشله شعوره خوږه وسکه شوې مست زړګي دی واک وانغشله شعوره او د بهار خزان ځپلې ګلزار نه شوې یو ګلزار چې په هغې خزان راغلی نه بس همیشه د پاره بهار وي خو ای ملا صاحب د الله مینان چې نو هغه باندې دواړه حالات راځي بهار پیم راځي او خزان پیم راشي او بیا هغه ګلزار شي لکه د هرې مرحلې نه تیر شي نو دغه باغ جوړ شي د الله د مینانو خو ملا صاحب تا باندې خزان رانغی د الله په دې مینه کې د الله تعالی سره په بندګۍ کې ستا په دنیا کې هم مزید او په آخرت کې هم د موضوع تصور ځان نه جوړ کړی دی نو د بهار خزان ځپلې ګلزار نه شوې الله له چې رسې نو لویږې به او پاسې به جاړې به او خاندې به بیا غني خان خپله خبره وکړي مین دی که نه په الله جون اخلاص تلاش اخلاص شو لیونی هم ستړی سر ګور له په خپلو پاپو یوړو د ملا صاحب عبادت خو 15 وخته یو کو ډېر زور کوي تهجد لپاسې او په روژه کې تراویح دغه پکې اضافي که نه د دې نه علاوه نور څه نه او هغه هم د حورو د غلمانو دپاره او غني خان یعنی د الله تعالی متلاشي چې که نه د الله مین چې نو د هغه لټون د مرګه پورې جاري ژوند اخلاص تلاش اخلاص شو لیونی هم ای ملا صاحب زما خو چې ژوند خلاص شو نو تلاش مې خلاص شو تر کومې پورې مې چې ژوند و تلاش جاري و د الله او تلاش لټون چې لټول دا سړی سوځي نو ژوند اخلاص تلاش اخلاص شو لیونی هم ستړی سر ګور له په خپلو پاپو یوړو دې متلاشي زړه چې دی که نه د ده سر ستړی کړی و یو کله چې د چا نه څه ورک شوي مثال د یو مور نه خپل بچی د غېږې ورک شوی دی نو د هغې وجود هم ستړی او سر هم ستړی نو څوک چې د الله په تلاش کې راوتي د هغه زړه خو مست خو ستړی سر یې ستړی وجود ستړی نو ستړی سر ګور له په خپلو پاپو یوړو د خپل ستړی سر چې دی د غمونو د فکرونو دا په خپله قبر ته په خپلو پاپو په خپلو خپو یوړو دا پاپی غني خان ډېر نازک لفظ استعمالی که نه ډېر ښایسته خوږ د ماسوموالي نه غني خان څومره معصوم دی د طبیعت د ماشومانو دی نو د الله تعالی ولی چې دی معصوم وي معصوم بېګناه که نه او ماشوم هم معصوم وي بېګناهي نو په دې دواړو کې فرق رانغی نو ځکه غني خان خپلو خپو ته پاپی وایي ستړی سر ګور له په خپلو پاپو یوړو چا نه یم وړی په خپله الله له تلیم او په قبر کې سملاستم لکه ګل ساعت رنګ جهان ته وخود لکه سیند دریاب له خپلو چپو یوړو او غني خان وایي چې د الله مین چې نو د ژوند تیری د ګل په شان ګل خوشبويي ورکوي او رنګونه ورکوي رڼاګانې ورکوي میوې ورکوي ګل میوه هم ورکوي که نه ولې بیا میوه شي نو غني خان د هر څه ورکړه د ګل کردار ادا کو خوشبويي ورکړې رنګونه ورکړه او میوې ورکړې دا میوه ده که نه نو لکه ګل ساعت رنګ جهان ته وخود بس هر څومره ژوند چې و د غني خان هغې کې د خپل کردار ادا کو کم کردار د پاره چې الله دې رالیږلی هم هغه کردار د ادا کو د کابل زما
د صادق ټکر یو ویډیو کتله، هغه تللی د غني بابا دارالامان ته دیرې ته، هلته د هغه د خادم نه تپوس کوي. نو وایي چې غني خان څنګه و؟ نو غني خان چېرته غوسه شوی نه دی او موږ ته یې چېرته دا نه یې ویلي چې اوی دلته راشه، بلکې ای بچې دلته راشه. او غني خان سخي و. نو دا هغه څه چل که ګول وکنه میوې ورکولې او خلکو ته یې د الله تعالی د تلاش چلو خو او مولا چې دا خلق یعنی مولانو چې دا خلق گمراه کړی دی او وایي چې تاسو به الله له ورسئ په دې منځونو کې په دې رسمي عبادتونو کې. نو غني خان د هغې بیا څه کوي؟ نفي کوي چې نه نه راځئ زما په لار راشه الله له به ورسئ، مینه ورسره وکئ. نو لکه ګل ساعت رنګ جهان ته وښود او لکه سیند دریاب له خپلو چپو یوړو. نو څنګه چې سیند په چپو رواني نو دی په چپو ځکه رواني چې دریاب لځي. نو غني خان ژوند چې دی هر لمحه چپه وه او د په دې چپو کې زور کو چاته؟ الله طرف ته، او الله له ورسېدو. لکه څنګه چې خادم خبره کوله ساجد ټکر سره چې بس کلمه یې ووي دوه درې پرې او سر یې کېښودو. نو دا د غني بابا نظم و خمار کو چې ستاسو خوښ شي نو ورته ورسه الله خوشحاله